أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د کاروبار کې د برکت د پاره انتهایی او مجرب وظیفه تاسو ان شاء الله دا وظیفه وکي مستقل الله پاک با گاک تاسو دکان طرف ته کاروبار طرف ته متوجي کوي چې تاسو په دکان کې سهم پراتی وي داغي مطابق بس تاسو گاک راضي تاسو دکان نه باغ سودا اخلي ان شاء الله ډیره مجرب وظیفه ده دا آیت د سوره یوسف 81 نمبر ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين تاسو روزانه دا آیت شریف درې ځله وایي مخکې رستو درې ځله درود شریف ان شاء الله الله پاک وستاسو کاروبار کې تاسو له ترقی درکړي